Assalamu alaikum everyone. Welcome to Creative Amir students. نننې زمونږه MS Excel lecture number 2 ریکارډ کیږي. students په lecture کې به مونږه د MS Excel انټرفیس چې کوم دی د خبرې خبره وکم. مونږ به ډیسکس کوو چې زموږ سره ټایټل بار ستوي، زموږ سره چې کوم دی کوم بټنز دي دا کوم دي کوم ریبن زموږ سره په MS Excel کې مونږ ته ملاوي کې هغه ریبنز په مونږه ډیسکس کوو. دا غي سره سټیټس بار ستوي، سکرول بار ستوي، دا چې کوم دی زموږ سره ورک شیټ ایریا کوم دا روز اند کالم ولا کوم کنسپټ دی فارمولا بار کوم د سیل نیمز وغیرہ سره سیل کنسپټ سره نو دا ټول کنسپټ به په نننی لیکچر کې مونږه هغه کلیر کوو. صحیح ده. تدینه بعد به ان شاء الله به مونږه پریکټیکل کار سٹارټ وو چې MS Excel چې کوم دی پای کې مونږ خپل اپشن 1 by 1 به ډیسکس کوو. سټوډنټس پریویس لیکچر تاسو کني کړئ، پریویس لیکچر کې مونږه په ډیټیل سره دا خبر کړو چې یاره what is MS Excel. صحیح ده. and what are the purposes of MS Excel. okay. and what is the scope and behaviors of MS Excel. okay. سو هغه په ډیټیل سره خبره اکل د امید لرم تاسو پریوس لیکچر کتلې تاسو خوښ شوي. سټوډنټس دا زموږ ایکسل دی. لیټ می کلوز دیس. اوکے کله چې تر شامل ته سرچ کوم چې یاره MS Excel نو تاسو کته چې زموږ MS Excel دا سره شو سیمپل ته تاسو اوپن کړئ. دا سیمپل ته دی اوپن کړئ دلته. صحیح ده. دلته که تاسو چې کوم دی تاسو څنګه اوپن کړئ نو دلته زموږ سره یو بلینک ورک بوک تاسو ته ملاويږي. داسي بیا چې کوم د زموږ سره سب بلټ ان هغه ټمپلیټس هم دلته فراته لګل. سپوز دا یو داسي راوالم. صحیح ده. تاسو کته شي زموږ پریکټیس لپاره دا یو ډیټا مونږ ته ملاو شو. صحیح ده. داسي کته سو کله مطلب تاسو سره انټرنیټ مطلب تاسو دا سره نتورک سره کنیکټډ نو بیا تاسو چې کوم دی مطلب داسي ډیر شی تاسو سرچ کولای شئ چونکی وز انلاین یم اپلاین یم مشکل تاسو انلاین تاسو ته د خپل مرزي ټمپلیټ سرچ کولای شئ پر اني کایند اف پرپز. اوکے سمپل تاسو دلته نیم لیکئ او تاسو سره دا سرچ ریلیټډ چې څومره ټمپلیټس دی هغه راځي. سټوډنټس سمپل لکه تاسو کوته چې دا مختلف داسي ډاکومېنټس چې کوم دي ساري ټمپلیټس تاسو دلته هغه کولای شئ. صحیح ده. زه کومه زه سټوډنټس داسي کار کوم چې زه راځم او ځان سره یو نیو چې کوم دی هغه عالم. صحیح ده. یو بلانک پیج عالم. اوس په دې کې مونږه خبره کوو چې دا زموږه بیسیک انټرفیس دی. سټوډنټس په ټاپ کې تاسو ګورئ لیکل دی بوک 1 او بیا ایکسل. صحیح ده. هایپر ایکسل د دې مطلب دا دی چې دا زمونږه د ډاکومېنټ نه دی چې دا ډاکومېنټ موږ سیو کړل نه دیټس وای بای ډیفالت د بوک 1 ورکړل شوی دی. چې دا موږ سیو کړل می سیو دس سمپل کنټرول اس تاسو د شارټ کټ د سیو کو دی فایل او کني تاسو دې نه ډایرکټ د سیو کولای شئ. صحیح ده. زه دا سیو کوم نو چرته سیو کوم زه کوم دی دا په خپل د پی سی کې په ډاکومېنټ یا وغیرہ چې تاسو کوم لوکیشن کې دا زه سپوز په ډیسکټاپ باندې دا زه سیو کوم. صحیح ده. د لمه نمبر کو سیکنډ لیکچر. صحیح ده. لیټس سپوز سیکنډ لیکچر یا ولا مونږه بول کو ایکسل زموږ سره چې کوم د ایکسل انټرفیس. صحیح ده. ایکسل انټرفیس زموږ سره زمونږه د دې ډاکومېنټ نیم شو. نو ګور تاسو کته چې زموږ سره بره ایکسل انټرفیس وسره راغی. ایکسل انټرفیس ځکه راغی چې دا ډاکومېنټ واس ما په دې نیم سره سیو کو چې کله دا ډاکومېنټ زموږ سره سیو نه بیا دا بای ډیفالت نیم چې کوم دی د ایکسل په خپل ورکړي دی برازي دا مونږ وایو ټایټل بار چونکی دا زموږ سره ټایټل اف د ډاکومېنټ ان دیټس وای اټ از کال ټایټل بار. نو تاسو کته چې دا زموږ سره سره ټایټل بار دی. په ټایټل بار باندې رائټ سایډ ته زموږ سره اپشن دی او لیفټ سایډ ته کویک ایکسس چې کوم دی ټول بار دی کویک ایکسس ټول بار هم ویل شو کویک ایکسس بٹن جو هم ویل شو. صحیح ده. نو دا کویک ایکسس ټول بار تاسو کته شي داسي وتا د زموږ سره کویک ایکسس ټول بار دی یا ورته کویک بٹن ویل شي ته دې څه کار دی نو دا هم ډیسکس کوو. صحیح ده. سټوډنټس اول زموږ سره په رائټ سایډ چې کوم دی په ټاپ رائټ سایډ باندې تاسو کته شي زموږ سره ډایرکټ کلوز چې دا څنګه داسي کلوز کوم دا ډاکومېنټ بس دا په کلوز شي مطلب دا ډاکومېنټ به بند شي. اوکے په زموږ سره چې کوم دی دا میکسیمایز اپشن. صحیح ده. یا ریسټور ډاون مطلب تاسو کله ځ خپل چې کوم دی دا زموږ سره څنګه فایلز اوپن دي دا به څه کوم دا به چې کوم دی کلوز کوم. صحیح ده. تاسو ته لږ خپته ولګي. نو سټوډنټس دا زموږه سره په بیک گراوند کې پیجز وغیرہ دي. صحیح ده. دا اوس کته شي زموږه دا څه دا ډاکومېنټ موږ مینیمایز کړو. اوس موږ داسې مینیمایز دي مطلب هغه کوم انټرفیس ایکسل هغه موږ پښتو کې ته کچې مطلب مونږ کچې کو ځانته. صحیح ده. سایز هم ورسو کو کچې کو مطلب کوم بل څه کار کو نو هغه هم کولای شو. لیټ سپوز دلته راشم فایل منیجر ته او ځان داسي نور کار کوم نو هغه هم زه کولای شم او داسي ایکسل ورسره تاسو هم منیج کولای شئ سم هاو بٹ اټ از ناٹ پراپر وی. اوکے دینه بعد هم سره کوم دی مینیمایز دی. مینیمایز مطلب دا چې دا ډاکومېنټ واسو دا مینیمایز کو د مطلب د سکرین فنا کو. اوکے سکرین نه پنه مطلب دا چې یو خو زموږ سره کلوز دی. کله چې کلوز کوم دا بیخي بند شي لکه مطلب ختم بشي. او د مینیمایز مطلب دا چې د انټرفیس زموږ د مخ نه څه شي پناه شي
ایکسل په بیک اند باندې په سکرین باندې اوپن دی په سی پی یو باندې دا الریډي ان پروسیسینګ دی خو دا وس موږ چې کوم دی د خپل مخې نه فنا کو صحیح ده د تسوي د سیمپل مینیمایز وي دا غینه بعد زموږ سره دا یو آپشنز دی auto hide ribbons the show tabs the end show tabs and commands دي په دې تاسو was somehow پوه نه شي ځکه چې تاسو ribbons نه پیژنئ tabs نه پیژنئ کنه نو تاسو به لکه کنفیوز شئ that's why دا option موږ بیا لیټر ان ډیسکس کوو صحیح ده کله ته موږ چرته راشو redo undo دا options هم چونکه زما سره خیال دی وس نه دی فکر دا به هم تاسو نیکست لیکچر کې به په ډیټیل سره وایم وس موږ سمپل د انټرفیس خبره کوو نو ګوره دا زموږ سره چې دا کوم هوم دی فایل دی صحیح ده دا سي انسرټ دی لیاوټ دی فارمولا دا ټول دي ته موږ سوي ته موږ منیو بار وایو او دا زموږ سره شي ته موږ ریبنز وایو صحیح ده دا زموږ سره شي دا زموږ سره ریبنز دی یا تاسو ټیبز وایو صحیح ده د هوم ټیب وته موږ یو ته موږ چې کوم د ریبن وایو صحیح ده نو دا زموږ سره هوم ټیب دی او د هوم ټیب کې ځنه څومره سری دا زموږ سره ته موږ کمانډ وایو لکه مطلب دا زموږ سره یو کمانډ دی دا ټول زموږ سره سری کمانډز دی او تاسو آپشنز دی لسی صحیح ده نو دا زموږ سره شو ټایټل بار شو په زموږ سره مینیوز دی پای کې کوم کې زموږ سره ریبنز چې کوم دی یا ټیپس هغه زموږ سره موجود دی اوکې او په هر یو ټیب کې درنه بیا خپل چې کوم د ریلیټډ آپشنز دي اوکې او په هر آپشنز تاسو کوته شي ګور دلته په هوم ټیب کې زموږ سره کلیپ بورډ ځانه گروپ ته دي خپل آپشنز دي فونټ ریلیټډ چې څومره آپشن دي هغه فونټ گروپ کې دي الاینمنت ټیکس الاینمنت د فارسی کوم آپشنز دي هغه په الاینمنت گروپ کې دي مطلب بیا زموږ سره کلاسیفیکیشن اف اذر آپشن شوی دی پر better understanding and using okay نو دا زموږ سره دا څه شو سټوډنټس کتا سو کو ریلیټ سپوز په دې دا سیل ما سو کو سلیکټ کو ګوره زه کالم وایز چې کوم دی ګوره ته مونږه ورټیکلی چې موږ سره کوم یې د مونږ کالم وایو او دا چې کوم دی هاریزنټلی ته مونږ روز وایو نو ګوره هاریزنټل د زموږ سره یو رو دا د زموږ سره رو 4 دی د زموږ سره رو 8 دی د زموږ سره کالم A دی کالم C شو کالم E شو کالم G H I J کنه داسي لیټ سپوز دلته یو سیل چې کوم دی سپوز دا یو سیل ما سلیکټ کو نو چې کله دا سیل ما سلیکټ کو نو ګوره زما کالم کم یو دی په کم کالم کې زم په डी نمبر کالم کې او روز ما سره سره روز ما د پور ده کنه نو دې مطلب چې زما سره ته د سیل چې کوم اډرس ته یا نیم دی هغه شو डी پور نو ګوره تاسو کته شي دی ایریا ته موږ وایو سیل نیم یا سیل اډرس صحیح ده نو د دې سیل زما سره نیم څه شو डी پور صحیح ده لیټ سپوز کله ته ولیکم A6 ولیکم نو تاسو دا زموږ سره A کا دغه ریکنه صحیح ده A6 مطلب دا زموږ سره A کالم شو ان 6 نمبر رو شو زموږ سره دا سیل شي صحیح ده دا غینه بعد زموږ سره چې کوم دا کوم ایریا ده د ته فارمولا بارو الټ سپوز دلته څه فارمولا چې کوم دی غلی کما نو فارمولا به زموږ سره تل بار چې کوم دی هغه سکیږي هغه به هم لیکل کیږي صحیح ده نو د دې څه ته فارمولا بارو ته موږ په ډیټیل سره به خبره کوو سمپل تاسو پر انټرفیس پوهه کوم بیا سټوډنټس کتا سو وګورئ نو زموږ سره دلته د یو سکرول بار د کلم غا فیج زوم کو صحیح انداسي سکرول بار خو نو یو بار د ته موږ سکو د خپل ډاکومېنټ په موږ سکو هغه پی موف کو داسي چې کله موږ ډیر زوم کو نو داسي موږ سکو د خپل ډاکومېنټ موږ سکو هغه موږ موف کو پی اوکې بیا زموږ سره فور رائټ ساید باندې د ته زموږ ته سکرول بار وي مطلب په دې باندې موږ خپل ډاکومېنټ سکرول کو سکرول ډاون یا سکرول اپ صحیح ده چې زموږ سره کوم ډاکومېنټ هغه موږ سکو هغه موږ اپ ډاون چې کوم دی موومېنټ په دې سکرول بار فترو باندې کو صحیح ده دا غینه باز سټوډنټ زموږ سره لاست کې دلته تاسو کته هلته شیټ 1 دی بیا زموږ سره په ما یو بل شیټ وا شیټ 2 شیټ 3 دا تاسو څومره شیټ سالي نو هغه تاسو اغسته شیټ مین پیجز یا وات ایور په ورډ کې وته پیج وایو په ایکسل کې وته موږ شیټ وایو صحیح ده نو دا زموږ سره شیټ دی په دې شیټ کې سټوډنټس د دې ته موږ سوي ته موږ سټیټس بار دا زموږ تر زموږ ډاکومېنټ سټیټس شو کوي دا کله ته زموږ ډاکومېنټ سټیټس شو زموږ سره 3 شیټس زموږ په ډاکومېنټ کې راځي مطلب دا چې یاره دا زموږ سره زموږ شو دا زموږ سره زموږ سټیټس بار شو اپډیټ ډاکومېنټ اوکې بیا سټوډنټس دا زموږ سره بټنز دي پر زوم اوټ اند زومینګ اف تاسو کته شي کنه زه چې کوم د څه کوم د ما زوم ان کو د ما زوم اوټ کو د زم سره زومینګ بټن دا اوکې داسي یا د پلس پتر تاسو د پلس داسي کولای شي یا د تاسو ماینس کولای شي د زومینګ د فار یور ډاکومېنټ اوکې دا غنه بعد څنګه زم سره دا بټن زی کوم زم سره پیج بریک پریو زمونږ د داسې زمونږ د پیج به داسې یو پریو بریک پشي صحیح ده یا زمونږ پیج لی اوټ موږ واړو داسې یو پیج است واړو وګوره د دې ځکه زم سره د یو پیج لی اوټ د زم سره بل پیج لی اوټ د صحیح ده
د A نه والا د I فور لازم سره یو پیج کنسیډر کیږي داسې بیا چې کوم دی دا زم سره پیجز لکه مطلب لازم سره شو پیجز شو صحیح ده داسې لازم سره شو پیجز شو کله ګریډ لیاوټ ټیم غوړم لازم سره اوس ګریډ شو اوکې امید لرم چې تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ سټوډنټس دا زموږ سره چې کوم دا انټرفیس تاسو ښکاري صحیح ده نو دا بیسیکلی زموږ سره شری دا زموږ سره چې کوم دی ته مونږ وایو ورک شیټ ایریا صحیح دا زموږ سره ورک شیټ ایریا دی یا ته مونږ اکټیو ایریا هم ویلی شو چې په دې کې مونږ خپل کار کوو کنه مطلب لکه دین علاوه مونږ بار چې تاسو کار نه شو کولای کنه زموږ کار چې کوم دی کوم کیلکولیشن پرپس چې دی وات ایور ویژوالایزیشن دی وات ایور سون وسم دی نو هغه مونږ په دې ورک شیټ ایریا باندې کو صحیح ده نو دا زمونږه خبره وا په نن لیکچر کې چې را مونږه روز اند کالمز ویلو ریبنز مونږ ویل ټایټل بار مونږ ویل سټرس بار مونږ ویل ورشیټ ایریا مونږ ویل ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې موږ په ډیټیل سره خبره کوو د پای خپل ټیبز په سٹارټ اوسه تاسو ته کې د شي زدا بردا کویک ایکسس ټول بار چې کوم آپشنز دي دا کې مونږ وایو دا ټول هر څه مونږ ډېر خسته په ډیټیل سره ډیسکس کوو امید لرم چې لیکچر تاسو خوښ شوی د ټایم راکونو یو جهان مننه ان شاء الله دا زه غواړم چې هر څه تاسو په ایزي طریقه سره وایم وخایم لیکچرز به بالکل سوا کیږي زموږ په کورس کې خو تاسو دا سمیټر نه کوي مین چیز دی چې موږ په لکه مطلب د څه کدا شیزونه پرې دمه نو تاسو بیسیک به کلیر نه چې کله بیسیک کلیر نه نو بیا اخوا به هم تاسو نه پوهیږئ او چې خو تاسو نه پوهیږئ بیا زموږ په کورس ریکارډ کولو څه ضرورت پاتې نشو صحیح ده نو د نن فوري آی تھنک سو چې دومره بس دی ټایم راکولو یو جهان مننه الله فامان اینڈ د خپل ځان ډیر خیال ساتئ السلام علیکم